رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته یو اعرابي یو دیهاتی رالو او تپوس کوي متى الساعه یا رسول الله دا الله حبیب قیامت په کله راځي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام کو حکیم او د هر انسان د مزاج مطابق جواب په ورته فرمایلو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمای ما اعددت لها یا مرګري ست تیارې دې کړې دې چې داسې جلتی د در باندې او د قیامت ته پوښونه کې لکه تیارې دې ډېر زیات کړې دې وینا د الله حبیب نه مې ډېر زیات نفلی منځونه کړې دي نه مې ډېر زیات نفلی صدقات او خیراتونه کړې دي نه مې ډېر زیات نفلی روزې ساتلې دي خو یو خبره راکې موجوده ده څه خبره ده ولکنی احب الله ورسوله خبره ده چې زما د الله او د رسول الله سره مینه او محبت ده دوی می خوښ دي د دوی سره می مینه ده رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي انت مع من احببت انت مع من احببت د قیامت پر ورځ باندې به د هغه چا سره راپاسې چې په دنیا کې د چا سره مینه وي زما عزتمندو دا علما دا طلبا دا به الله جل شانه د انبیاء کرام سره د صدیقین سره د شهداء سره د دوی په لین او د دوی په صفونو کې به دا الله راپاسي نو چې کله زما او ستا هم د دوی سره مینه وي محبت مو وي تعلق به وي الله به موږ هم د دوی سره راپاسي الله به دا عزت موږ تاسو ته هم راکوي انس رضی الله تعالی عنہ دا روایت را نقل کوي او بیا فرمایي چې مسلمانان چې څومره په دې روایت باندې خوشاله شوي دي د اسلام راوړلو نه بعد په بله یوه خبره دومره نه دي خوشاله شوي لکه څومره په دې روایت چې انت مع من احببت د قیامت په ورځ باندې به د هغه چا سره حشر کیږي چې په دنیا کې د چا سره تعلق ساتلی وي او مینه دې ورسره کړې وي او انس صاحب فرمایل چې زما خو د رسول الله سره مینه ده زما د ابوبکر سره مینه ده زما د عمر سره مینه ده نو د هغوی په وړاندې خو هغه حضراتو نو زمونږ د دې علماو سره مینه محبت دی او د دې علماو د ابوبکر او د عمر او د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره مینه محبت دی الله به موږ د دې په صف کې انشاءالله راپاسئ نو د دوی په صف کې راپاسېدل امرونه خوښ دي که نه نو د دوی سره به مینه کوو د دوی سره به تعلق ساتو هغه تعلق په دې لحاظ سره چې اولا دوی ته الله کوم علم ورکړی د دې نه فایده والو خپل منځونه دوی ته واورو خپل قرآنونه دوی ته واورو چې زما دا قرآن لږ واوره او خپل بچي هغه دوی سره کېنو چې زمونږ دې بچو ته لږ دا دین او شریعت دا ورته وښیه دا ښکلې عقیده ورته وښیه او دارنګه اعمال ورته وښیه چې زمونږ د زندګي دا د مسلمانانو زندګي وي الله جل شانه دې زمونږ ستاسو دا تعلق د دې علماو سره د طلباو سره د جماعت او د مدرسې سره تر مرګه پورې باقي او جاری او ساری وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین